توبه زیری نیوي لمن د هغه چا د پاره وجد چې پیدا کړل سو یا ومنل سو فی صحیفته د دفع اعمال نامه کې استغفارا کثیرا ډیر استغفار وای. د دې څخه دا معلوم سو چې استغفار څومره ذات سره ویل شي باید وي، ځکه چې دا د نیکبختی او ذریعہ د الله رسول ګڼل دی. استغفار دې ته وکیږي چې د خپل ګناهونو او چې کوم کوتاهیان راسي وي ک ګناه کبیره ک صغیره د الله څخه معافي غوښتل دې استغفار وایي. د الله څخه معافي غوښتل بس هم د استغفار دی. همیشه د ارمان زورسته د زړه له کومي استغفار وایي. یو استغفار دې ته مې استغفر الله دا هم مطلب اے الله زستا څخه طلب د مغفرت کوم، اے الله زستا څخه طلب د مغفرت کوم، الله به دې معافي د زړه له کومي. هغه زنانې همیشه د داوام کوم زنان چې دا کور په کار باندې اخته دا ار د خامک کې د ار ستنه چې کاږي یو ټکی او الته دې استغفر الله وسلم چې څومره ټکانې کړي په خپل خامک کې یا په خپل کار کې کپټوي وی کار شي جوړي او غوني استغفار به دې ویلي. څومره خوش خبره ده. بس سوچ په استغفر الله کلو شي منځي کده کور کار کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله څومره ذات اجرنا الله ورکي. او مالته النبي اسلام دا نیک بختی د هغه نار نه یزناو د پاره چې د قیامت ورځ د هغه صحیفه راوړل ولسول چې وکتل ټول استغفار الا ما معاف ک الا ما معاف ک الا ما معاف ک دا ډیر کلیکلو دا سړی به نیک بختی او الله به د استغفار په ذریعہ باندې د ګناهونو معافي. نو ځکه دا خوش خبره. بعض علما وايي د دې حدیث څخه یو لطیفه نقطه دا راوته باریک نقطه چې توبه لمن وجد یا وجدت بعد راځي فی صحیفته استغفارا کثیرا. اشاره وجدت چې د قیامت په ورځ باندې د کسانو بخپل استغفار یا ار نیک عمل چې کړي هغه به ویني. لیکن دا شرط دی ار نیک عمل سره د اخلاص د الله د لپاره او سوچ به دی وي. سړی په خپل باندې التخان دغه کې استغفار وای لا، لیکن دا چې سوچ به هم دیته استغفار بوا استغفار طلب د مغفرت کول. اب همیشه کناره نه یې باید د خپل ګناهونه په الله باندې وبخښي، د الله سره معافي وغواړي، د الله جل جلاله څخه بار معافي وغواړي، په وار باندې د الله تبارک وتعالى څخه د کس معافي وغواړي الله یې معافي کړي. او د استغفار شرایط دادي اول دادي شی واوري اي يقلع عن المعصيه دا ګناو څخه بنوزان جلا کوي چې کوم ګنايو کړي. مثلا یو ورور دی مخکې درواغ ویل سروزونه اوردل ګناه کبیره کول اوس توبه کوي بس انکار باول پرځي. یا یو خورکی زنانه د مخکې پس روز اوردل باندې عادت و درواغ ویل بهتان او غیبت کوي بس وسه ول چې دا حدیث نو اوردل زبر د الله څخه استغفار غواړم. اول واره به شرط دی چې د ګناونه بنوم پرځدم. دوهم ايندم عليها پر هغه زړو ګناهونه باندې پښتمانه چې ما څومره بد کار وکړ، څومره می وخت ضایع کړ د بل په غیبت باندې، څومره می وخت ضایع کړ د بل په بهتان باندې، پس روز اوریدل می څومره وخت ضایع کړ. دا وا چې ما قران اوریدل وای څنګه بشوي الله لازم معاف کړي. دا ته وای يندم عليها پر هغه باندې پښتمانه. او دریم شرط دا دی ايعزم عزما جازما الا يعود الى مثلها ابدا. یو داسي عزم او پختا او په خیر اراده بکې چې بیا به هیڅ کله دې کار ته ځن راځم، هیڅ کله به نه راځم. نو بیا به دغه توبه چې کوم دی د آخرت او د دنیا دواړو ته وکړو. نو کوشش کوي استغفار ډیر وایي. خامخ انسان دی هغه په ځل کې د ګناو یو داعیه راګرځي، یو دغه رقم د ګناو یو مطالبه دغه استغفار لري. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انه ليغان على قلبي اسما فزله کې د ورزي غوندي شي وي. نبي عز سل واره استغفار و حتى اقول استغفر الله 100 مره سل واره وایم اغلس. یعنی مطلب دا علماء او محدثین لیکي چې ليغان مطلب دا د ګناو یو خیالات یو داس دغه راځي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې مستاسو ګناونه کړی دي هغه دې موږ ته معاف کړي. ار مازه کې د باز ورونه یا خوندې چې منځ کې بس منځ پراکې پر مخ باندې لاس اتیر کې بس ولاس یا هغه زموږ مور پلار دوای مې ذکر ما او بخښ ما مور پلار او بخښ ټولو بخښ. دا ډیر قیمتي دعا ده خو د زړه له کوم یو کې دغه دعا
د دې بعد داس دعا وکړي اے الله زما مغفرت وکړه، اے الله ما وبخښه، ما ګناهونه کړی دي، ما ګناه کبیره کړې ده، ما غټي ګناهونه کړی دي، کښنی ګناهونه مې کړی دي. اے الله ستا دربار پراخ دربار دی، ته رحیم ذات ته غفور ذات، اے الله و مې بخښه. الله جل جلاله به ضرور بخښي ان شاء الله. دا څنګه په عادت دعا بس په ګوت باندې په ولا وخت ټکانوم کې لاسونه سره پټ کړی موټم زنجور کړی داسې په موټان باندې دعا کې پراخ لاسونه نه نیولې الا ما وبخښه ما مولکار وبخښه ټول ملګری انسانان ټول وبخښه بس راوځ غلی راولاس کوشش دا کوي څوک جوړ نه راس باید ارمان څخه ورس دوه رکعات نفل وسی د صلات توبه په نامه باندې اغل منځ ورس چې نفل کیږي نمازګر او د سحر د منځ ورس نفل نه کیږي او کوشش دا کوي چې استغفار واړي د خدای سزا د خدای څخه بخښنه غواړي خدای جل جلاله باندې ځان وبخښي او هر کار مسوي کم کسان چې استغفار ډیر وایي الله جل جلاله د هغوی په رزق کې برکت اچي ورته ګوري بیا حدیث نبی علیہ السلام ای توبه خوش خبری دی ویل من هغه چا د پاره وجد چې پیدا سل یو من رسول فی صحیفته دا هغه په صحیفه کې استغفارا کثیره ډیر استغفار وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین وسلم تسلیما